راوالا اما شومان به ولا راوست دون محبت. لیکن د خاون په حق ګوره کنه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغه او دا څه غرمه ده نوړي دا غرمه ده تاسو یو په ترزوی دي چې علي رضی الله عنه یاد څه شو وای ما سره جنگ کو بار وته جنگ کله خاون خامه کوي جګړه ما سره وکړه او بار وته ته بچي خاون مخفته وکړه ولا نصیحت وته بچي خاون مخفته خیر دې گزاره کوم او بیا څه کوي نبی علیہ السلام په حدیث ته غوسه کیږي نه لړا غږ ګوري کنه تاسو غیر علي ته وګوره ورنه خپشه دې جګړه کړي د بار وته چا ورته وي صاحب د جمعه د دیوال سره ودرې پروت دی ام ستړي د جمعه دیوال سره پر خاور باندې پروت دی سوري تا ودرې خوب ورغلې ستړي بو د دوالو جهان مبارک سردار راغی او خاورې ته سندلې قم یا ابا تراب ال خاور خواندا پاسه د خاور خواندا پاسه خاورې ته سندلې او را پاسه کور ته راوځي خبر اخلاص شو علي صاحب به ما ته بدن نه پس د خاور خوان وای ابو تراب براته وای دغه جماعت مبارک رسول الله لفظ وي راوس کور ته خبر اخلاص هیڅ قسمه حالات خپل جوړ ام خوشاله دي ام خوشاله نو خخذ جناب د خاون بخیال ساتي د بچو بخیال ساتي بچي براولي جمعه ته را لېږي لار خو ته بار وته د بچو تربيت خو بخله کوي جمعه ته لېږي استاد لا تپوس به سپاره به اوري وای استاد صدر ته خو دوی ورته خی په منځره ودرای ګوره چې خزه نو بچي به کامیابی او چې دا بچي بیکاری کنه او لو پرانی مورې بیکاری لار غریب د باد ډوړې او راته دلاو غټي جامل له غټي او کده بچو دنه رپور تربیت دوی دواړه نشي کول دا خزه کار دی جنگ باندې جوړي ولا چې خزه نه کوي کما شومې چې دا گاونډي او مینو خیر دی جګړه راځي دا باندې خاوند تا کله ماشوم ولې دا ماشوم وچاړي یره دا زمونږ بچی روان دي کنه دا گاونډي وه روان دي زمونږ بچی روان دي جنگ باندې جوړ او چې خزه بي دیني نو بي دینه خزه جهنم دي جهنم دوزخ ته بالکل موږ دا خدا مسائل دی راځي کنه کور ته چې خاون کله رانه نه وځي دی غریب بخاص کړي دی اخستو مانه دی مزدوری به کوي خالي به به ګوره وته کې کټ کې نه پکې خیال ته نه ببو دي خیال استا خلیل انګله خو یخ دې که خوراک ډکیږي کنه خوره مخره دا ډوړې دا ډکیږي ډکشه نو زم دا بم لا خله او خاون ته وي ډکشه خاون به غیرت لري چې دغه وخت خو غټن لرګي وګوري کنه او دا ډډې ډډې پیراواره بعضی وخت مونږ ته راشي او خدای مونږ ته دا خبره کوي خدای مونږ ته کنځل کوي مې ته سړی نه ته سړی خدای ورته څنګه کنځل خبره ته بیا بدل ولې وای وشي په خبره دا بعضی وی دا چې مال مخکره کې سړی راغلی خدای والے یقینو کا خدای والے لا توقع مخه ټول زخمی به استاد یو پټه خبره وکړه خدای پاک ته چلیو ځان لیکم یو پلان کې واله مې به غیرتا پتا پلان کې څنګه زور اورل واځي ته وسلې ته ولې واله خدای والے خدای نو دا ولې دا مونږ کې اسلامي آداب نشته دي د خدای نه یاره نه مونږ پړونو کې شته او د الله نه یاره نه د خزو پړ کې مونږ نه پیژني بعضې یقینو که مونږ ور دي ګنده مخ او ګنده خپو سره او سوټو سره بټوله په کورونو کې ګرځي حالانکه ګوره جناب د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ښځه به په کور کې ځان ډولې ساتي ډولې او د کور نه بار چوځي نو خیره نه بوځي خوشبوئی چې کومه خوشبوئی رنگ لري رنگ نو ښځه به د هغې استعمال کوي رنگ والا خوشبوئی وي او د بوی والا خوشبوئی په کور کې استعمالولی شي بار به بالکل نه استعمالوي سړی به هغه خوشبوئی استعمالوي چې هغه بوی کوي او رنگ نه لري ښځه به د کور نه بار په خیرونو جامو کې وځي خوشبوئی به نه پورې کوي رنگ به نه پورې کوي او کور کې دننه به ښه خشته جامه اغوندي کور کې دننه به ښه خوشبوئی پورې کوي او په کور کې دننه به ښه ډولی ګرځي او زمونږ ښځې څنګه د کور نه بار چې وځي نو ټوله معامله لوړې ده ښه جامه به هم اغوندي نری لباس به اغوندي چې وجود یې ښکاري دا د قیامت د نښو نښه ده د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي 1400 کاله مخکې مبارک شمته هغه 1000 شمته سوی
پیدا سے زمانہ براشی چې ښځې به بربندې وي، جامې به چولې بربندې وي، جامې به چولې بربندې او سپلاره چې دي نو سر به داسې کوږ نیولي او ښځو ته سړو ته به ځان مایل کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي. او دا ښځې څوک دي؟ علیه السلام فرمایي وی دا زناکاره ښځې دي. صحابه وویل الله رسوله دا به څنګه لباسي چې جامې به چولې بربندې وي، جامه خو چې بنده واچوي خو بربندتوب ختم شي وی دا به راشي. صحابه خو دا نری لباس د سیپونو د جارجټ دا جامې نه وي لیدلې کړه، ډېر نری لباس چې دا پنډې پکې ښکاري، دا مټې پکې ښکاري، دا لیچې پکې ښکاري، دا مری پکې ښکاري، دا سټ پکې ښکاري. د شریعت مسله درته کومه، ښځې ټولې بېلمازه دي. ولې بېلمازه دي؟ کومې ښځې چې داسې جامه اغوستې چې د هغې دننه پکې دا نلې ښکاري، د هغې دا مری پکې ښکاري او د هغې دا سټ پکې ښکاري، د هغې د سر ویښته پکې ښکاري، د دې ښځې مونځ ګورې بلکل نه کېږي، قطعا نه کېږي. منځونه کې ډغرې وي ډغرې. ولې لباس هغه جامه چې ستا پکې پنډی ښکارېږي هغه عورت دی که نه؟ دا به ممانځه کې پټی مری ښکاره شوه، سټ ښکار، ټول وجود ښکاري، د سر ویښتو پورې ښکاري. دا خو نن عام رواج دی. ولې الله خفه کوې؟ زمونږ باندې بیماری دي، زمونږ مقدمې دي، جلوی غمونو کی پراته یو، تا الله خفه کوې نو خدای به تا کم دی خوشحاله کړي. الله مه خفه کوه، الله به دې خوشحاله ساتي. مونږ لوی خدای هر وخت خفه کړو. دا نوک پالش چې را په نوکونو باندې مږي، دا ښځې دې سره نه اودس کېږي او نه غسل کېږي، بلکل نه کېږي. نوک پالش ته په لاس لګولی نوک پالش او اودس کې بلکل نه کېږي، بیا اودسه مونځونه کوي. نوک پالش ته په ګوته مږلی دی، غسل کوي، بلکل پاکي نه راځي غسل سره. که مونځ کوي ګناه کوي، په دې ځمکه ګرځي، لعنت د خدای پرې ورېږي، د اسمان نه پرې د خدای قهر او لعنت را ورېږي. ځمکه ورته خیر یې کوي، د الله فرشتې ورته خیر یې کوي. هلته نوک پالش ته مږلی نوکونه سره د ښځې لپاره نقریز دې پرې پورې او که نوک پالش یې پورې که او اودس کوي یا غسل کوي نو فوراً دې پرې نور څه دارو مارو لږ ومږي چې هغه لرې شي، چې نوک پاک شي. نقریزه خیر، نقریزه ښځه په لاسونو هم لګولی شي، په خپو هم لګولی شي، د سر په ویښتو هم لګولی شي، دا ډول ښځه کولی شي. مخ باندې ښځه کله رنګ والا څیزونه مږي په کور کې دننه بار نه، بلکل اجازت دی ورته. څومره ډول چې په کور کې دننه ښځه کوي نو کولی شي. مصیبت دا دی زمونږ ښځې چې د کور نه بار وځي نو شیطان ته ځان ډولې کړي او په کور کې دننه پودلې ګرځي، پودلې شریعت نه خلاف. الله خفه کوي، رسول خفه کوي. او دا وایي د خدای پاک وایي د بیماری په ټول عمر ناجوړه یم، بچي مې ناجوړه دي، خاوند مې ناجوړه دی، په شته پیسو کې خفه یو، خفه به نه چې ته الله خفه کوې. دا ژوند د جناب تېرېدو والا دی، په لاس نه راځي. هغه زندګي له زنانه تېرې کړي چې زنان هغه زندګۍ باندې لوی الله خوشحاله. الله مه خفه کوئ، خدای به هم خوشحاله ساتي. الله که هم خفه کړه نو تمه مه کوئ چې موږ به خوشحاله ژوند تېر کړو. او په پردو خادو کې بیا څونه ګناهونه کېږي، خفه کېږي ما، دا زما وطن دی، زما علاقه ده، زما کلی دی. په پردو خادو کې بیا ښځې صاحبه مخ کاره کړي. او نن خو بل مصیبت دی، هغه وي سی آر والا کیمرا، هغه ګناه ډک شی په خادو کې تاسو نه په دې ودونو کې موټر کې لګولي صاحبه تصویرونه پکې، او چې کله جنګي پکې ورننوځي په کیمرا باندې تصویر، دا عام شی دی، نن رواج دی. هغه کیمرامین دننه کور ته بوځي او کیسټ ډک کړي، او کیسټ بیا کم خوا لاړ شي، کیمرامین یې ځان سره یوسي. نو چې ځان سره کیمرامین یوړو نو یو کیسټ تاله راولېږي او څلور پنځه ته هغه ځان نه ډک کړي. حجرې ته یې د ښځو پټوله، انګور او ښځې او خویندې دي هلته حجرې ته یوړې. دا څونه ګناه ده؟ یو کور ته خالي نه دی نن. زه ګورې پاکې خبرې کوم، زما په دې خبره مه خفه کېږئ، د زړه د درد نه د الله دپاره دا خبره کوم. که خفه کېږئ نو خدای مې یو دوه ځله خفه کړه ما د باندې. زه خو شریعت خبرې کوم، څوک خفه کېږي خوشحالېږي. عام رواج دی په دې کلي په دې وطن کې دا وي سی آر کیمره ګرځوه او صاحبه ښځو منځ کې هغه بړوا ورننوځي ګرځي او د ښځو د جینکو هغه فوټوان صاحب اخلي او هغه انداز کې اخلي چې هغې ځان ته وړي کړي. ورته څونه ګناه ده، څه په دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي.
او بیا جنس کې توبه وباسا الکان ټول وردن نه کی کوته دا پردي سړي کې چاته وردن نه کول مستاخ وندل تناسته پښتو دې څه شو اسلام خورستو خبره ده پښتو کم حلال هغه غټي غټي بورقې د پښتنو خزو څه شونن هغه بورقې او هغه ټوپه والا بورقا شتنن نشتا د ټولو کورونو نرو کې شوی نن باغې زمونږ د کشر کول خان دی ورپورې هغه ټوپه والا بورقا شټل کاټ دی وای دا مونږ په سره هغه ټوپه والا بورقا ثوابه کې ورشه وګوره هغه اوسم هغه دا تاکی والا جامع او هغه پلون اوسم هغه خپل استعمالي هغه پښتو هغه کې شتا اوسم هغه خلک کې تاسو د کې کینو پردې پکې وځان نکړي یو خاصلي د پردې نه خوانه ته دی خواخه نه سری ولې تاسو ته یاد نه چې زنانه بدل ته کې واده شو زه خو ماشوم او ټانګه کې به کېنولا نه ټانګې نه شاته به متصادر راځاو کو او د کوچوان او د غشید په میز کې به متصادر لګاو دا څه وکړه نو شتلو څنګه شي نه والله چې دا خدای خان دی و پوره هغه شي پکې کم دی کوچوان ته مې ته غاړه تکې نه دړه بنوي هغه حیا څه شو اسلام څه شو پښتو څه شو غیرت څه شو غټي غټي بورقې به درنه د خزي نوک پم چانه لیدا دا خو ډېر لوی به حیايي ده دا خو ډېر لوی شرم دی دا خو ډېر فحاشي ده دا خو ډېر لوی ګناه ده زه پښتون یم پښتو دې تباہ کړو اسلام دې تباہ کړ اسلام او پښتو غیرت دلته یو برابر دي یو شی دی پښتو هم دغه غواړي اسلام هم غواړي دلته کې پښتو هم پرې خو اسلام هم پرې غیرت هم پرې خو حیا هم پرې خو بيدینه پکې روان په دنیا لکان به وردان نه کې ولې ما جنگ دي بل خويندې وته بل خزا وته او دا چې کومې خېلې نشتا او خواخه راستا او د خېلې هغه د قوم هغه څرګنې جنہ کې دي اپر دې دي ادي مو تاو خوله او پالن باندې سبا سړیو کې جو چته کالاله خلم پر راځي او جنہ کیم راځي ولا کانم راځي او ګډ ګډي کاکړي مان جو کوم پښتو او کوم غیرت دي ولې الله خپکوي خوشالي در باندې الله راوستو الله خپکه او د شپې بدن سره سبا لکان وردن نکی دا وراده او دا به د خلینه وخت پرې کوم الله یانو پښتون قومانو کم یو ځای کې تا هغه وکړل چې خلق ودانه مولا پس کاندل کې چې خلق ودانه په مولا پاکه نو ټول غیرت برباد کړ دا په کوم کتاب کې تاسو راغلي دي چې لکان به وردن نکی او د خلینه به وخت پرې کې او ځان سره دی بیا خپل مرګي وردن نکړل او په کورسې دی وسره ناستا وکړه او وردن نه خپل مرګزه ته ورشه ټیک ته دا وخت په ټول خو ګناه دي قدرت ته خو ځب شالې کنه ته ورشه نو دا پیند شپږ مرګري د کال چې ځان سره مې یو ځای کړل خپل خیره وته خپل خپل وته یا مسلمانانو خدای لپاره دا ریواجونه پرې دي د اسلام هم خلاف دا د قران هم خلاف دا د رسول الله هم خلاف دا د خدای قرار باندې نازلېږي ګوره ورشه ګوره تاسو فلسطین ولې تباہ اوس هم داخلو په پلان کې ګرځي او دومره لنډي لنډي کمیسونه جوړې دي ورشه افغانستان وګوره اوس پورې توبه نه قبلېږي ورشه عراق وګوره سړي ځوت په درديږي لیکن کته دن نه راغلي هغه تصویرونه او فوټوان نه مو قتل نو ته وایې چې خدای تسکه نو خکه بالکل الله خپويږي کوم مسلمان مرګ خدای تباہ کو ولې تباہ کو فحاشو به حریف کې سوال شو ورشه دوبه وګوره او دغه وګوره ابو زهبه وګوره زتل نیم خورې دې مې وی یورپ بدن ایر کی یورپ بدن ایر نن بدن مله او فحاشه پسې د یورپ انګريزان د مسلمانانو ملکونو کې ګرځي نن خدای نه سوال کوي خدای فلسطین آزاد کا او خدای عراق تباہ شو او افغانستان تباہ شو او فلان کې ملک تباہ شو ولا الله پر خپل بندګانو نه خپکیږي ته په دومره نه خپکیږي او سنج بالله خپکیږي موږ د خدای قهر ته خپل دعوت ورکو خدای بربند کړي نو اخوانه مو بربند کړي میدان ته مو وستلې تاسو چې په خبر کې وګورئ په دې مارکیټونو کې د انځوان دي کانګریزان دي کدمو خواندلونه دي اوس په اسلام آباد کې وګورئ کراچي او لاهور خو پرې راو دا چې نیمو جامو کې ګرځي څوک ګرځي ته به فخر کې ځان سره د بوتلا ته موټر کې کې ناشته هغه په دکانونو کې ګل سوداګانې خدای قهر له دعوت نور کوي تاسو خدای نه یریږي ټیک الله صبر کوي او چې الله په داسې مقنی ولمو کې د ما د قسم په خدای کا څوک د خدای د قهر نه بیا څوک لا جوړي کوي توبه وباسه دا به سره نورم غر کېږي حیادار هم غر کېږي نورم غر کېږي
وای دل پکې ورنه وځي ولې دغه کومه څه ورته وایي اورا ورته وایي که څه ورته وایي هغه دغه څه دې پرې کوي نقلي دي او بل دی او نقلي دي څونه ګناه ده انصاف پخوا به ښځې ناوې کړي سړی به ورسره ناوې کړي هی بې غیرته پخوا به د ښځو راګانې تلې مړه نو څه ووایم نو دا زړه مې ډک دی خو څه ویلي شو اوس د هلکانو راګانې دي هلکان بنګړي واچوي او ګډېږي او په سر یې بنارسۍ چولي دا هلکانو راګانې د ښځو هغه یېرې شو توبه وباسئ توبه خدای ته وجعل رب العالمین ته نو څه کوئ په کومه لار روان یې قیامت ورځ به خدای سره مخامخ کېږي د خدای قهر او غضب به همداسې ونیسي والله که ته بیا خلاص شې د ښځو خپل حدود وسړو خپل حدود ښځې به خپل ستر کې او خپلې پابندۍ کې دننه به خپل ژوند تېروي د نه به روانې شي ښځې صاحبه خاوند به غریب ټوله ورځ ګرځېدلي او بوډ به کړي چاري به کړي لس لس او شل شل روپۍ به دا بچ کړي خو چې پته ورته ولګي چې د یو تور چیلي پیسې برابر شوې که نه سړیا ما خو ستا د سر یو تور چیلې منلې وې او دا به کاکا صاحب له وړو پیر بابا له به وړو د پیر بابا مې منلې وې یاد وساتئ منښتي به د الله کوی ګورې که منښتي د پیر بابا او د کاکا صاحب وکړه دا منښت عبادت دی کافر شي په دغه ټکي دا الله بکې ثواب یې بخه کاکا صاحب ته بخې او که پیر بابا صاحب ته بخې او که بل چا ته بخې نو پنځلس ماشومان به یو په اوږه یو اوږه کېنئ بل به په بل اوږه کېنئ ټول بس به دې ډکې هلته سړي به پورې خاندي او به خولې به پرې ماتې نو کاکا صاحب ته به لاړ شي نو هغه چیلې به ته هغه منجور والي منګړي منګړي به والي تش تور به راشي ښځې خاوند دی 2 میاشتې 3 میاشتې غریب مزدوري وکړه لږې پیسې جمع کړم تباه دی د دې رواجونو ځان وساته توبه وباسئ د دې رواجونو هغه کار کوئ چې په کوم کار الله او رسول خوشحالي حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دوالو جهانو سردار مبارک بیبي ده او خاوند یې څوک دی دا نبی علیه السلام او پلار یې څوک دی ابو سفیان رضی الله عنه په دغه وخت کې دا پلار دا کافر دی مسلمان نه دی او د کافرو سردار دی دا پلار یې راغی د نبي علیه السلام سره څه مسلې لپاره مدینې منورې ته ډېره موده شوه لورې نه ولي نو چې نبی علیه السلام سره څه خبره اترې چا یې تپوس وکړه زما د لور کور کوم دی وګوره لورې د نبي علیه السلام بیبي د ام المؤمنین خاوند د کافرو پلار د کافرو سردار وی دغه کور چې ورننه وت نو دا لور ورته راپاڅېده او ډېره زیاته خوشحاله شوه ځکه چې څو کاله پسې پلار ولید ډېره خوشحاله او پلار یې هم خوشحاله او د خوشحالۍ نه یو بل ته وجړل یو راکوټه غوندې پوزکې پروت و په کور کې نو دا پلار یې راغی په هغه پوزکې کېناستی ده الله اکبر نو دا لور ورته بچ بابا لږ صبر وکړه نه پوزکې یې ترې غونډ کړ دا کوټه غوندې ټوکړه پرته وایي بابا دې کې وایي بچې ستاسو پیغمبر دا اصل ښایي چې چا پلار راشي خو که دا پوزکې غونډ نو په کار ده چې دا دې ما ته خور کړی وی نو هغه خور پوزکې دې رانه غونډ کړه وی مونږ ته چې د مونږ پیغمبر د مور او پلار په حق کې څه فرمایي دا په بل دین کې نشته د پلار ډېر لوی قدر ډېر لوی لحاظ او ستا په لیدو باندې بابا ډېره زیاته خوشحاله شو ډېره زیاته نو دا پوزکې دې رانه ولې غونډ کړه اوس الله او رسول او پلار راغی نو چې الله او رسول یو خواش او پلار بل خواش نو څوک باله بیا الله او رسول څوک باله الله او رسول پلار عزتمند دی بابا ډېر خوشحاله شو خوشحالۍ نه مې وجاله چې ته مې ولیدې ډېره موده پس دا پوزکې دې رانه ولې غونډ کړه وایي په دې د دواړو جهانو مبارک سردار ناسته کوي نو په کوم پوزکې چې د دواړو جهانو مبارک سردار کینی که نه نو زما ضمیر دا برداشت نه کوي چې ستا غوندې سړی په هغې د پاسه کښېني ته کافر یې که نه په دې به ته کښېنې نو بیا پې زما محبوب کښېني د الله او د رسول مقابله او د خاوند او د پلار بیا به الله او رسول مخکې خاوند به وروسته حضرت ام سلمه رضی الله عنها او د هغې خاوند ابو سلمه یو بل سره ډېر زیات محبت دومره مینه چې تاریخ کې د هغې کوم محبت او د ښځې د خاوند او ګورې په دې محبت الله خوشحالېږي ښه سړی چې کور ته لاړ که نه او ښځې ته یې په خندا وکتل او ښځې م ورته په خندا وکتل نو فورا عملنامه کې نیکۍ شروع شي خاوند به ښځې ته خاندي او ښځه به خاوند ته خاندي خوشحاله او چا تندي ورته بوټ کړي ښځې یا خاوند یو بل ته الله پې خفه کېږي ګناه کېږي
ډېر محبت یې دواړه نو دا خاوند یې حبشې ته هجرت کړو نو دا ام سلمه رضی الله عنها دا بیبي م ورسره لاړه د کافرو نه تنګ و حبشې ته لاړه نو چې د حبشې نه واپس راغلل نو خبر شو چې نبي علیه السلام خو مدینې منورې ته هجرت کړی دی نو دی خاوند یې مدینې منورې ته روان دغه یوه ښځی ده یو ماشوم بچی دی سلامه یو ښځه یا خاوند یو زوی نو د دې ام سلمې د دې ښځې ده قوم خلک یې راغلل او د ابو سلمه ته وویل مونږ خو به تا دا ښځه خرڅه کړې نه ده دا لور خور کله حبشې ته ګرځې او کله مدینې شریفې ته ګرځې او کله یو وطن ته او کله بل وطن ته دا خو هم در باندې خرڅه کړې ده ستا وینځم نه ده دا ستا ښځه خو دلته به اوسېږي مونږ یې بل خوا نه پرېږدو او که ته بل خوا ځې نو بس دا مونږ د سره نه پرېږدو خو وطنونه یې ګرځې ښځه ترې را جدا کړه حالانکې دونه یې محبت وکړه نه چې یو ځل دا ښځه او خاوند یو بل سره خبرې کوي دا ښځه ورته وایي دی خاوند ته وایي سړیه وی یو معاهده کوله واسطه وی که چرته ته مخکې مړ شوې ستا نه پس به زه بل خاوند نه کوم حالانکې عربو کې رواج و چې زر به بل خاوند او که زه مخکې مړه شم نو ته به زما نه پس بله ښځه نه کوې چې موږ په جنت کې دوه پد وایو نو دا خاوند ورته وایي وی که ته مخکې مړه شوې ستا نه پس به زه بله ښځه نه کوم دا مې سره وعده ده که ته مخکې مړه شوې ستا نه پس به بله ښځه نه کوم او که زه مخکې مړ شم نو ته بل خاوند کولی شي ولې زه به ګزاره وکړم سړی م خو ته بس کوي بل خاوند دین دونه مینه محبت نو دې قوم ته خپله ښځه پاتې کړله او ابو سلمه رضی الله عنه یوازې لاړ مدینې منورې نو چې یوازې مدینې منورې ته لاړ نو د ابو سلمه د دې خاوند د قوم خلک یې راغلل وی د دې ښځې د قوم والا ته وی ښه زمونږ د سلې نه تاسو ښځه جدا کړه دا خو هم ظلم وکړه دا بچې زمونږ کېږي بچې راکړې نو بچې چې د خاوند قوم بول نو خاوند هم ته جدا شو د مینې او زوی ته نو دا غریبه به غرونو ته وخته او جړل به ټوله ورځ به یې جړل ټوله شپه به یې جړل ځکه خاوند خو ته هجرت وکړو قوم ته دا پاتې کړه او بچې ته د خاوند قوم واخېست جړل به نو یو ځل جناب د دې چې خپل د قوم خلکو دا را جمع شو یاره وي ظلم ولې په دې مظلوم ولې ظلم کوي خاوند سره چې دا خوشحاله وه نو به زیرې ورسره کوي خاوند یې پېښه دا پېښه ولې خفه کوي چې دا په مسافرۍ او په پردي وطن خوشحاله ده نو به او دا وی بس پرې بس پرې فیصله وکړه نو چې وی دا پرې نو هغه قوم والا د خاوند ولا بچي ورکړه بچي ولا غیګ لاله غیګ یو اوخه ولا ورکړه وی دا خاوند په مدینه منورې را مدینه منورې ته راغی اقامه پرې خو پلارې پرې خو ارسه پرې خو دلو خاوند پسې راغی نو دا خاوند جناب یو موقع کې شهید شو مړ شو نو چې مړ شو دا خاوند دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی خاوند ډېر عجیب انسان او صحابي نو دې سپ تور جامې چولې او هغه زمانه کې چې د غم کم لباس یې غې چولې او یو بل خدام راغلی و چې یو ځای به ساندري وو نو چې څنګه نبی علیہ السلام راغلی نو دې ته هغه نه کو د دې خضر درمنو نه بل خدای ته وای وی ګوره د کم کور نه چې الله شیطان اوخ کې دي نو بیا وتر در نه کوي بس اپوش وی بس ځه مجاړه نو دی وی چې ډېر مې زړه دردمن دی نو داسې ما وی چې زه به وجاړم چې زما د جړا به خلک صفتونه کوي خو چې نبي علیه السلام پرې خفه کېږي نو زه نه جاړم نو پیغمبر علیه السلام ورته یو دعا وکړله وی مثل مې دا دعا کوه یا الله ما له په دې مصیبت کې اجر راکړه اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها دې مصیبت کې اجر راکړه او الله دې خاوند نه بهتر راکړه بهتر مرګري راکړه وی د نبی علیه السلام وینا او په دعا هم شروع وکړه دې مصیبت کې الله اجر راکړه او دنه بهتر وی خو ما وی کړه دنه بهتر بلا سو دعا کوم شروع وکړه چې دنه غوړه مرګري راکړه خو مې چې دنه غوړه خاوند ډوشتل نه دنه غوړه بلا سو نو رب العالمین زما دعا قبول کړه مال الله د خپل خاوند نه غوړه خاوند راکړه هغه څوک هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنی کال الله ګور الله او رسول تابعداري کوي خدای پاک په دنیا کې د نبی علیہ السلام خزا کړه بیبي کړه او په جنت کې الله د نبی علیہ السلام په بیبيانو کې راوړ خدای پوره کې زنانا د حیا جامه واچوي د حیا لباس واچوي د سړونو پرده وکي تصویرونو وی سیارونو نه ځانو ساته به حیا نه ځانو ساته او سترو کې ستر او پرده وکي نری لباس نه ځانو ساته نو پالشو دې قصو پیسو نه ځانو ساته د ګناه کار مکوي د حیا کارو کې د الله او د خپل خاوند او ردی د حیا خیال ساته دنیا بمخي او آخرت بمخي رب العالمین دې زمونږه د ټولو زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي او الله دې موږ د رسوایه او د بیزت ورځې نه
محفوظ او ساتلی. د سحر یا د سبا د نمر خاتنه پس د سحر قضا مون د کم وخت نه کم وخت پورې کېږي. قضا مون چې د سحر د مانځه نه پس تر نور خاتو پورې کولی شي. کم وخت د انور خيږي او چتېږي ته وخت کې به نه کې او چې نور پورته شي نو بیا هم قضا مون کولی شي. موسی علیہ السلام بیان زمونږ د پاره سه اغراض او مقاصد لري دی واقع سه هغه ما ویل چې څه عبرتونه او څه مقاصد هم بیان کړی ته بنوي. دی و چې یوې ښځې داسې خبره کړې وه چې زما د غوا چې دا غوا چې اوچه شي نو دا به د الله په نوم باندې الالومه او هغه ښځه مړه شوې وي. هغه غوا بیا سړی خرڅه کړي او قیمت یې چاله ورکړي بس چې هغه مړه شوه قصه خلاصه شي. اوس که چېرته دا خاوند ثواب ګټي او حلاله کړي او ثواب یې هغې ښځې ته وبخي یا د هغې پیسې خیرات کړي او هغه خپلې ښځې ته ثواب وبخي نو کولی شي. که یو ښځې خاوند مړ شي او بیا سبا له نورې ښځې د هغه سړي قبر ته ځي د دې سړي خپله ښځه تللی شي او که نه نه به ځي کور نه بار به بالکل نه به وځي بې ضرورته دې کې ضرورت نشته. بسم الله به د استنجا په وخت کې ویل کېږي او که د اوداسه په وخت کې. استنجا نه مخکې په وخت کې چې کله سړي عورت ښکاروي د الله نوم بنا لي بالکل بنا لي د هغې خپلې دعاګانې دي او هغه به بسم الله چې عورت ته نه ښکاره کړي د هغې نه مخکې بسم الله ویلی شي. چې عورت ته ښکاره کړه نو یو د الله نوم به هم نه اخلي ښه او چې کله اودس ته کښېني چارهګام چې ته وایي نو بسم الله ویلی شي. یو سړی د شپې نفل کوي دا به څو رکعته نفل کوي نو ګوره نبي علیه السلام دوهم کړي دي څلور یې هم کړي دي شپږ یې هم کړي دي اته یې هم کړي دي لس یې هم کړي دي تویترونه علاوه خو زیات نبی علیه السلام اته رکعته تهجد کړي نو ته هر څو چې کې کولی شي خو د نبي علیه السلام زیات معمول به دا څو رکعته به جمعې د مانځه د جمعې د مانځه نه پس د ماسپښین د مانځه نه پس مبارکي ورکړه څو مبارکي ورکړه مبارکي پکې نشته دا خو مونځ دی او که د مانځه نه پس مبارکي خو نشته. څوک چې خپل جومات نه بل جومات ته مانځه ځي امام شته اذان هم کېږي بل جایز. نو که چېرته داسې یو مسله وي چې خپل امام قرات یې درست ني غلط وایي یا د امام کې داسې څه قسمه غلطي وي چې هغه د مونځ کراهیت پې جوړېږي یا د مونځ فساد پې جوړېږي نو دې په کار خو دا دی چې بیا د امام بدل خو که وس کې د امام ني نو بل جومات ته بیا مانځله تللی شي. د یو صوفي یا د عالم لاس کوله کول وي دا څه حکم دا بالکل د مور د پلار د استاد لاس کولول د عزت په خیال دا ګناه نه ده بلکې دا جایز بلکې ثواب لري. مولانا شریف تانوي رحمت الله علیه کړي او د یو سړي د دنیا په خیال چې د دنیا مشر دی یا پیسې به راکړي دولت به راکړي او لاس کولی بیا دا ګناه ده. د عزت په خیال او د دیندارۍ په خیال دا خیر دی او د دولت او د لالچ او د بل څه په خیال دا خبره نه ده.